لیکوال او پخوانی دولتي چارواکي عبدالغفور لیوال افغان ملالۍ چې خپل ویاړلي درې رنګه ملي بیرغ په خپلو اوږو د دښمن په زړه کې تر سټیج پورې ورسو او دوی یې غبرګون ته اړ کړ. هغې وګټله. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. لیکوال او پخوانی دولتي چارواکي عبدالغفور لیوال په باچا خان پوهنتون کې د یو افغان زده کوونکي څخه د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ اخیستو پېښه غندلې او ویلي دي چې دا کار ښیي د افغانستان د ملي بیرغ سره دښمني پرې خلک هم ځای راولګي. نوموړي لیکي افغاني ملالۍ همدا چې خپل ویاړلی درې رنګه ملي بیرغ پر خپلو اوږو د دښمن په زړه کې تر سټیج پورې ورسوه او د دوی غبرګون ته یې اړ کړ. تا وګټله او ته زموږ اتله یې. هغه زیاته کړې چې د خیرن پاکستانیست لوبه لویه نښه له ملي بیرغ سره مخالفت دی. دوستانو دا و د نن ورځې خبرې.